سلام او مینه مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یو ډېره له پند څخه ډکه قصه در سره شریکوم. د ویډیو تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. یوه نیکه ښځه وه، د هغې خاوند زرګر و. د دغې ښځې کور ته به له 13 کالو راهیسې یو غریب سوالګر راتلو او خیر خیرات به یې له دغه کور څخه وړو. خو کله هم د دغې کور د ښځې په خوا نه و کتلي. یوه ورځ چې هغه کس راغی نو د دغې ښځې لاس یې ونیو. ښځه ډېره پریشانه شوه چې دا څه قصه وشوه. د ښځې خاوند چې کله راغی نو خپلې ښځې ترې پوښتنه وکړه چې آیا تا نه نن یوه ګناه شوې ده؟ هغه وویل چې نور مې هېڅ نه دي کړي، خو دومره مې وکړل چې یوې ښځې له ما څخه د لاس کړه اخیسته. د هغې لاسونو ته مې چې وکتل نو شیطان وسوسه راواچوله. ما په زوره د هغې د لاس بند ونیو. نو ښځې ورته وویل چې څنګه تا د خپل مسلمان ورور له ښځې سره کړي دي، الله رب العزت د هغې بدله واخیسته. ستا له ښځې سره همدغسې سلوک وشو. خپل خاوند ته یې وویل زمونږ کور ته به چې له 13 کالو راهیسې کوم سوالګر راتلو، نن مې چې هغه ته خیرات ورکوو نو زما لاس یې ونیو. خاوند یې چې دا واورېدل توبه یې وویسته او په سبا همغه سوالګر راغی او معذرت یې وغوښتو. ښځې ورته وویل چې ستا هېڅ ګناه او خطا نه ده، دا ټوله ګناه او خطا زما د خاوند ده. ډېره مننه دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې تاسو به د دې قصې په مقصد باندې پوه شوي یاستئ. د نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.